په پخوا زمانه کې 3 کسان یو ځای ته په سفر روان شول. کله چې ورباندې شپه شوه او تیز باران پیل شو، نو د شپې تېرولو په نیت په غره کې یو غار ته ننوتل. څو موده وروسته د غره له سر څخه یو لویه ډبره راوښوېدله. برابر راغله د هغه غار خوله چې دغه 3 کسان د شپې تېرولو لپاره پکې ناست وو بنده کړله. هغوی ډېر پریشان شول، د خپل خلاصون لپاره یې ډول ډول فکرونه او تدبیرونه سنجول، خو هېڅ نتیجه یې نه ورکوله. اخر په دې سلا شول چې د دغه غم څخه د خلاصون یوازې یو صورت ممکن دی، هغه دا چې د خپلو هغو نیکو اعمالو په وسیله چې په صدق او اخلاص سره مو کړي وي له الله تعالی څخه دعا وغواړو. نو هغه و چې همداسې وکړل. یو وویل: ای الله، ته خبر یې چې مخکې ما بوډا مور او پلار درلودل. ما به ماښام تر هر څه وړاندې د هغوی لپاره خوراک تیاروه. تر هغوی وړاندې مې نه اهل و عیال او نه هم خادم او غلام ته ډوډۍ ورکوله. ته خبر یې چې یو ورځ ډېر ناوخته کور ته راغلم، نو ومې کتل چې مور او پلار مې ویده شوي وو. ما د هغوی راویښول مناسب ونه ګڼل، مګر تر هغوی وړاندې مې خپلو اولادونو، ښځې او خادم ته هم شیدې ورکول نه خوښول. نو هغه و چې د شیدو پیاله په لاس په دې انتظار د هغوی سر ته ودرېدم تر څو چې په خپله راکښېني او زه شیدې ورکړم. پر هغوی خوب غالب شو، ټوله شپه زه ورته ولاړ وم خو راویښ نه شول. هغه و چې سهار شو، وروسته هغوی دواړه په خپله راویښ شول. ما سمدستي شیدې ورته ونیولې او ماړه مې کړل. ای الله، که ما دغه کار خاص ستا د رضا لپاره کړی وي، د صدق او اخلاص څخه مرکب وي، نو موږ ته له دغه مصیبت څخه چې نن ورځ پکې راګیر یو نجات راکړه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د دغه کس له دعا سره سم هغه ډبره چې د غار خوله یې بنده کړې وه لږ څه لرې شوه، خو دومره لرې نه شوه چې د هغوی راوتل دې ممکن شي. وروسته دوهم کس دعا وکړه، ویې ویل: ای الله، ته خبر یې چې زما د کاکا یو لور وه. ما له هغې سره بیخي زیاته مینه درلوده، دومره ډېره مینه او محبت چې یو نارینه یې له یو نجلۍ سره درلودلی شي. ځکه نو ما یو وخت له هغې څخه د خپلو جنسي خواهشاتو د پوره کولو غوښتنه وکړه، لیکن هغه د دې کار لپاره تیاره نه شوه، بلکې په سختۍ سره یې انکار وکړ. خو یو وخت داسې پېښه شوه چې زموږ په هېواد کې خورا زیاته قحطۍ او وچکالۍ راغله. دغه د قحطۍ په کال دا نجلۍ چې زما د کاکا لور کېده مجبوره شوه چې تر ما پورې راشي او له ما څخه د مرستې غوښتنه وکړي. ما هغې ته په دې شرط 120 دیناره ورکړه چې دا به زما جنسي خواهشات را پوره کوي، یا په عامه اصطلاح دا به له ما سره بدکاري کوي. دغه نجلۍ د مجبورۍ پر اساس له ما سره دې کار ته تیاره شوه. خو کله چې زه د خپلو جنسي خواهشاتو د پوره کولو په موخه د هغې د دواړو وړاندونو په منځ کې کېناستم د دې لپاره چې له هغې سره په بدکاري پیل وکړم، په دې وخت کې هغې راته وویل: ای سړیه، له الله تعالی څخه وبېرېږه، غیر حق ته مهر مه ماتوه. ای الله، ته خبر یې د هغه نجلۍ د دغو الفاظو پر اثر پر ما باندې ستا خوف او بیره دومره غلبه وکړه چې زه فورا ترې لرې شوم. هغه مې پرېښودله او بدکاري مې ورسره ونه کړه. حال دا چې له دغه نجلۍ سره ما بې انتها زیاته مینه لرله او ما ته دا تر هر چا زیاته محبوبه وه. ای الله، ته خبر یې چې ما تر دې وروسته هغه 120 دیناره چې دې ته مې د بدکاري د کولو په بدله کې ورکړي وو ور پرېښودل، یو درهم مې لا هم بېرته ترې وانخیست. ای الله، که ما دغه کار رښتیا هم ستا د رضا لپاره کړی وي او په دې عمل کې مې اخلاص او صداقت موجود وي، نو دغه مصیبت چې نن ورځ پر موږ نازل شوی راڅخه لرې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د دغه دوهم کس د دعا په برکت هغه ډبره د غار له خولې څخه لږ څه نور هم لرې شوه، خو بیا هم له غار څخه د هغوی راوتل امکان نه درلود. وروسته درېیم کس دعا وکړه، ویې ویل: ای الله، ته خبر یې چې یو وخت ما څو کسه مزدوران درلودل، هر یو ته مې خپله مزدوري ورکړه. یوازې یو مزدور بې له دې چې خپله مزدوري واخلي همداسې ولاړ. ما د هغې مزدوري پیسې په خپل کاروبار کې ولګولې، په دې نتیجه کې له دغو پیسو څخه ښه ډېر مال جوړ شو. څو موده وروسته یو ورځ هغه مزدور راغی او راته ویې ویل: ای د الله تعالی بنده، ما ته زما هغه مزدوري راکړه چې یو وخت پر تا باندې پاتې شوي وو. ما ورته وویل: دغه اوښ، غویی، بیزې او غلام چې ته وینې دا ټول ستا د مزدوري میوه ده.
هغه راته وویل ای سړیه زما سره ټوکې مه کوه. ما ورته وویل وروره زه ستا سره ټوکې نه کوم بلکې حقیقت درته وایم په رښتیا سره دا ټول شیان ستا دي ځکه چې ما ستا پیسې پر کار واچولی هغې ډېرې ګټه وکړه او دا هر څه چې اوس ستا په مخ کې دي دا ټول ما په هغو پیسو رانیولي دي. آخر هغه کس له ځان سره هغه ټول څیزونه یوړل یو څیز یې لا هم پرې نه ښوده. ای الله که دغه کار ما یوازې ستا د رضا لپاره کړی وي اخلاص او صداقت پکې موجود وي نو دغه مصیبت چې نن ورځ موږ پرې مبتلا یو راڅخه لرې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر دې وروسته هغه ډبره بالکل لرې شوه د غار خوله مکمله خلاصه شوه او هغه درې واړه کسان چې پکې بند وو ورڅخه راووتل. له دغه مبارک حدیث او قصې څخه ګڼ شمېر عبرتونه حاصلېږي. د مور او پلار سره نیکي کول، پر یو ګناه قدرت حاصلول او د الله تعالی له ویرې هغه پرېښودل، په مکمله توګه د حرام مالو خوړلو څخه پرهیز کول، د مزدورانو او خادمانو سره نیکي کول، د تکلیف او مشقت په وخت کې مافوق الاسباب مرسته یوازې له الله تعالی څخه طلبول. په دغه باب کې یو مهمه خبره دعا په اړه ده. یقینا چې دعا کول یا په بل عبارت له الله تعالی څخه مرسته غوښتل عبادت دی او عبادت یوازې د الله تعالی حق دی. که چېرې دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانې هم ووینئ. مننه د دې څخه چې تر اخره پورې موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.